افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډلې ته په ټیسټ لوبه کې لویه ماتې ورکړه. د لوبډل مشر راشد خان له لوري د غوره توپ اچونې په پایله کې افغانستان سیالي بنګالي لوبډلې ته په 240 منډو ستر توپیر ماتې ورکړه او دغه ستره بریا یې په خپل نوم ثبت کړله. دغه ټیسټ لوبه کې افغانستان په خپل لومړنۍ پاڼۍ کې 342 منډې جوړې کړې، خو د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډله په 215 منډو وسوځېده. افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په خپل دویمه پاڼۍ کې 260 منډې جوړې کړې چې بنگلاديش کرکټ ملي لوبډلې په خپل دویمه پاڼۍ کې 173 منډې جوړې کړې او په دې سره افغانستان کرکټ ملي لوبډلې وکړای شول چې د بنگلاديش هیواد کرکټ ملي لوبډلې ته په 240 منډو ماتې ورکړي. د دغې لوبې غوره لوبغاړی راشد خان ارمان وټاکل شو.